خفه نشئ نن چې موږ ته د انسانیت په درجه باندې نه کتلی کېږي، نن مسلمان ته د مسلمان مقام نه دی میلاو شوی. دا زموږ خپله وجه ده. موږ خپل منځ کې انسانانو ته د انسان په نظر باندې نه ګورو. موږ چېرته یو مسلمان ته د مسلمان په نظر باندې ونه کتل. مسلمان یو انسان ته موږ د انسان په نظر ونه کتل. الله تعالی په قرآن کې فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. د دې آیات د لاندې موږ کم یو عمل وکړو، کم یو موږ انسان ته د انسانیت په درجه باندې وکتل. انسان څومره لوی مقام دی. نن موږ مسلمانان په خپل منځ کې سوچ وکړو، موږ په یو صف کې په یو جومات کې ولاړ یو، په یو امام پسې ولاړ یو، یو شان رکوع، یوه سجده کوو، یو شان تسبیح وایو، د یو رب په حکم باندې ما ته پیدا شوي یو، په یو جومات کې ولاړ یو، په یو صف کې ولاړ یو، او په دغه صف کې ما تا مسلمان چې کم دی نن سبا یو بل ته د خنزیر او د سپي په نظر باندې که خپل ځان څه سوچ وکړو. په یو صف کې برصفا ته کس اوږه په اوږه باندې ولاړ وي، د یوې کلمې خاوند به دي، د یو ایمان خاوند به دي، او په یو دین باندې وي، په یو مسلک باندې وي، یو بل ته به رسپو په نظر باندې وي. دا زموږ د انسانیت درجه ده. موږ نن انسان ته د انسان په نظر باندې نه ګورو، ځکه په موږ کې په خپل منځ کې چې کوم د قدر و قیمت کم شوی. موږ مشران چې کوم دی، موږ مشران انسان ته د انسان په نظر نه ګورو. موږ د خپلو کشرانو د مخې د بل د مشر داسې بېعزتي بیانو په کور کې، د غونډ مجلس د مخې د هغه په حقله کې داسې بېهوده الفاظ استعمالو چې زموږ د کشر کل چې کوم را روان دی دویو د حق طریقه بیا اختیاروي. هغوی هم بیا چې سبا راته مجلس کې د چا څه خبره کوي هغسې الفاظ استعمالوي، هغه بېهوده الفاظ استعمالوي. هغه د مشر او د کشر هغه ادب، د مشر او د کشر تمیز زموږ د نوجوانان نن سبا وتی دی. اصل وجه چې کوم ده هغه دا ده چې زموږ مشران او زموږ همزوري چې کوم دي هغه د بل مشر قدر عزت نه کوي. نو زموږ کشران هم موږ ته ګوري هماغسې په موږ پسې روان. موږ انسان ته چې د انسانیت پر درجه باندې کتلی، هغه هم د انسان عمره مقام ورکلی وي، او هغه ته هم د هغه شان چې د هغه څومره مرتبه ده هغه موږ عزت ورکلی وي. نن به زموږ په منځ کې زموږ کشرانو به زموږ قدر عزت کولی، زموږ مشرانو به زموږ قدر عزت کولی، زموږ همزوري به زموږ قدر عزت کولی. مشر ته به د مشر مقام حاصل وي، کشر ته به د کشر مقام حاصل وي، همزوري ته به د همزوري مقام حاصل وي، یار دوست ته به د یار دوست مقام حاصل وي، د پلار یار دوست ته به د پلار د یار دوست مقام حاصل وي. خو دا نن سبا زموږ په اسلامي معاشره کې، په اسلامي معاشره کې نن سبا زموږ د استادو چې کوم دی دا مرتبه چې کوم دی دا مکمل هټاو شوي ده، ختمه شوي، مکمل د دین نه بار شوي ده. وجه سره چې موږ د خپلو مشرانو قدر او عزت نه کوو، موږ خپلو مشرانو ته په ښه نظر باندې نه ګورو. نو زموږ کشر چې کوم دی سبا راغټ شي هغه بیا زموږ مشر ته انسانیت په درجه باندې نه ګورو. نو انسان له د انسان مقام ورکول ټیک دی. یو سړی به لږ مالدار وي، بل به لږ غریب وي، دا د الله تعالی ورکړه ده. ته یو الله تعالی مالداره پیدا کړي، فرض الله تعالی مال درکو، الله تعالی د هر چا ډېر مال ورکړي، د محتاجي د زندګۍ نه دی الله تعالی ټول مسلمانان وساتي. ټول مسافر چې څومره بار ملکونو ته تللي دي الله تعالی دې په خپل مقصدونو کې کامیاب کړي. خو چې تعالی الله تعالی لږ دولت درکو، لږ مال درکو، لږ صحت درکو، ځواني درکړه، په دې باندې متکبره کېږه مو، په دې تکبر مه کوه، په دې باندې لویي مه کوه چې د الله تعالی ناراضګي ته په دې باندې بیا حاصل کړي. په ځای د دې چې ته د الله تعالی رضا حاصل کړي. الله تعالی تعالی د نوجواني د خپل عبادت لپاره درکړله، مال او دولت یې د دې لپاره درکړله چې په تا باندې امتحان دی دا مال او دولت. چې تعالی مال او دولت در کوم ته زما په لار کې څومره لګې، ته څومره صدقې او څومره خیراتونه کوې، تر انسان تر انسانیت په نظر باندې بیا ګوري که نه. نن سبا موږ تاسو سوچ وکړو چې معمولي غوندې کې روپۍ زموږ سره وشي که نه، بل غریب بیا موږ ته د انسان بچی نه ښکاري، د انسان په نظر بیا هغې ته موږ نه ګورو. په یو لاس ورسه سلام او د هغه د مخې دا غټې غټې خبرې چې لکه زه خو څوک یم، لږه سپینه جامه چته رسې، لږ ښه گاړی، لږ ښه خوراک، بس بیا زموږ او د غریب خپې چې کوم دی هغه بیا په ځمکه باندې نه دی. الله تعالی په قرآن کې فرمایي که ته ډېر هم تکبر وکړې او ډېر هم ځان لوی لوی کړې، نه دومره طاقتور کېدی شي الله وایي چې دا ځمکه ته وشلی او پکې روان شي، او نه دومره اوچت کېدی شي چې ته د غرونو نه لوړ شي، دا غرونه چې ما پیدا کړي د دې غرونو نه هم نه غټېدی شي، او نه دا ځمکه شلولی شي ښه ده پکې نه. بیا تکبر په څه خبره پکار ده. سړی خپل تخلیق ته سوچ وکړي چې الله تعالی زه د څه نه پیدا کړی یم، زما تخلیق د څه شي نه شوی ده، په هغې باندې سړی سوچ او فکر وکړي. نو هله به ما او تا ته چې کوم دی خپل اصلیت او خپل حقیقت را یاد شي. تکبر په سر خبره پکار دی. هیڅ یو منټ دوه منټو زندګي ده. هغه داود علیه السلام د خپلو بچو نه تپوس وکړو که نه، ویل کوم څیز انسان ته ډېر زیات نږدې دی؟ سلیمان علیه السلام ورته وویل مرګ.
مرګ چې کوم دی دا انسان ته ډېر زیات نږدې دی هر څه څیز نه د هر څیز نه ما او تا ته چې کوم دی مرګ نږدې دی مرګ صحتمند سړی به هلکه پلانی خو ښه صحتمند و ښه روغ زه اوس بېګا میلاو شوم څنګه مړ شو بس مړ شو زندګي ولاړه ختمه روغ صحیح سلامت سړی به لاړ ایسته به مړ شو دغه زما او ستا زندګي ده دغه زما او ستا حیثیت دی دغه زما او ستا ژوند دی چې په یو ټک باندې چې کم دی او چې مړ شي داود علیه السلام د خپلو بچو نه تپوس وکړو ویل بدترین چیز انسانانو ته په څه دی چې انسان یې بد ګڼي او بدي وته ویل هغه بدن او هغه جسد چې د هغې نه روح وځي پلار به یې پلار سر به پرې قربانوي زوی به یې دا د دنیا به وله ګټي سوده به هم وله کوي او مړ غلاګانې به هم وله کوي ور څه به کوي خو بچی نه دی بچی به خوشحاله ساتي خپل د پاکستان د ښایسته زندګي به چې کوم د پرېښود د سعودي عرب په سرو خاورو باندې به خپله ځواني خاورې کړي د بچي دپاره دغه بچی چې مړ شو روح دي ورته نن دا پلار یې بیا یې ویش کړی په کور کې نه پرې ډارې کې ښخوي سلیمان علیه السلام ورته وویل ناخوښو څیزونو کې انسان ته هغه څیز دی د کم جسد نه چې روح وځي چې مړ شوې که نه بس لاړې بیا دې هېڅ څوک نه خوښوي حتی که دا استعمال شوي کپړې دي نه دي دا دې مڅیزي ختموي مخکې به چې مولیانو له وغیره له ورکولې اوس مولیان هم مالداره شوي دي څوک د چا کپړې مپړې نه الي نو دغه دی هغې اوس دا ستا جامې ستا کټو ستا د استعمال هر چیز په کور کې نه پرېږدي وایي ویې باسئ هغه پرې وایي راته رایادېږي او سترګې مې پرې بدې لګي درې کوئ هغه هر څه د کور نه وړي دغه زما او ستا د انسانیت هغه درجه ده دومره زما او ستا ویلي ده بس د دې نه خوا بیا زما او ستا اسم نو ولې خپل هغه ابدي زندګي چې کوم دی د دې عارضي زندګي د وجې نه برباده انسان ته د انسانیت په درجه کتل پکار دی هر انسان که غریب وي او که مالدار وي خواله دې کس راغی ورته ورپاسه په دواړه لاسه ورسه سلام وکړه مشر دی راشه کښېنه خپل زګین باندې کښېنه غریب دی غریب دی الله پیدا کړلی تا خو نه دی پیدا کړی تا له الله تعالی دا مال او دولت درکړلی هغه مولانا بجلیګر رحمه الله الله دې جنت الفردوس نصیب کړي هغه ویل زما خواته یو خان ناست نو یو غریب راغی او غریب ته سوال وکړو چې خان د الله په نامه باندې سره کوو څه مجبوري وه هغې ورته ویلي ته ویل چې نه شم درکولی نشته راسه بل وخت کې راشه ویل لاړ ویل ما ته یې وویلو چې مال الله تعالی دومره مال دولت راکړلی دلی اول نه ورکوي چې دی پکې غریب پیدا کړلی دی دومره خو بل جوړ یار یو راځي سوال کوي دیګر مولوي صاحب ما ورته ویل چې دا ستا د امتحان دپاره دا غریب پیدا کړی ته مالدار پیدا کړی دا مالدار پیدا کولی شو تاله چې څومره دولت درکړلی دی لس چونډې دله ورکولی شو خو تاله دولت درکړلی دی او دلی نه دی ورکړلی دپاره د دې چې ستا امتحان الله تعالی واخلي چې په راحت کې ته څنګه چللی ما یادې که نه یادې په راحت کې زما سره ځان راسکې که نه راسکې چې په سخته کې د سره بیا الله تعالی وایي چې زه مرسته وکړم نو په راحت کې خپل رب یادول که نن په تا راحت دی نن ستاسو دولت دی نن ستاسو مال دی نن ستاسو صحت دی په دې کې خپل رب یاد کړه مخکې د دې نه چې په تا بیماري راشي ستا دولت ختم شي ستا سره د ځواني ختمه شي ستا سره وخت ختم شي د هغې نه مخکې خپل رب راضي کړه د هغې نه مخکې صدقې او خیراتونه وکړه چې الله سبحانه وتعالی درنه راضي شي او انسان ته د انسانیت په درجه باندې وور چې سبا له تم بوډا شي او نور کشران نه غټ شي هغه ستا قدر او عزت کوي هغه کشران بیا تا چې څنګه مشران ته ځګی پرېښی هغه بیا تا هغسې ځګی پرېږدي هغسې د عزت الفاظ به تا ته استعمالوي هغسې دروند نظر به تا ته کوي خوشي شا به تا پسې بیا دغه نه کوي تا ته به انسانیت په درجه ګوري خو چې موږ خو چې نن انسان ته د انسانیت په درجه باندې وګورو مشر ته د مشر په درجه وګورو کشر ته د کشر په درجه همزوري ته د همزوري دوستمن ته د دوستمن په درجه باندې وګورو نو سبا له به زموږ هم بیا چې کوم دی زموږ دا کشر څومره دغه چې نسل لا روان دي دا به زما او ستا عزت کوي او که نه وه دا کم حالات چې روان دي که داسې وه که نه سبا له به یو کشر هم د خپل مشر عزت نه کوي ځکه چې مشران نن سبا د خپلو مشرانو قدر او عزت نه کوي زموږ همزوري چې کوم دي دا د خپلو مشرانو د سره قدر او عزت نه کوي مشر ته اړو د سړي په نظر باندې نه ګوري نو وره مستقبل به که د دین نه لرې وای که نه نو هر قسمه مستقبل به زموږ او بیا ستاسو تباه او هلاک وي الله سبحانه وتعالی دې موږ ته په خپلو احکاماتو باندې زندګي تېرولو توفیق را نصیب کړي په سنتو د تابعدارۍ وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین